خوري بچیا ښه شوي خوري که نه اوس په درد نه کوي خو سمه پخه هندوانه ده اوس مزه کوي جوس زه خوشحاله عملیات به هم د خیره وشي او نور چې کوم مشکلات دي هغه به انشاءالله زه خپله یې درته کوم درمل دوا چې هر څه چې دی دا زه کوم څونه مصرف هغې راغی 1000 روپۍ 1000 روپۍ به بیلې درکړم صحیح ده 1000 روپۍ بیلې واخله دا 10000 بیلې دا 1500 600 700 800 900 1000 دا 1000 روپۍ هغه بیګانه چې کوم قرض هغه هغې نه ورکړم صحیح شو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس دا 12000 یو دا 500 دي دا دې شو 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 یولس دولس دیارلس څوارلس پنځلس شپاړس اوولس اتلس نولس شل 2000 دا شو 1200 څو شو 19000 د یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه او دا د 10,000 روپۍ دا شو څو شو 10000 روپۍ شو 1000 روپۍ د هغه قرض کې ورکړه دا 10000 نغدې واخله دا د هغې مرستې وي او دعاګانو کې مونږ هم یاد ساتئ چې دغه دوا پوره کړو امین ځو چې ناوخته کېږي تاسو ځان اماده کړئ ځو دغه عملیات دپاره چې دا کوم معاینات وشو دې کې څه هغه خو نشته نو څه نشته عملیات ته اماده دی الحمدلله بیخي عملیات ته جوړه ده هېڅ نقصان نه لري عملیات کولی شي ډېره مننه وروره دغه خورکۍ چې 2 کلن وه چې د دې په ستونو کې مطلب مونږ چې کوم دې دا پیدا شوي د دې عملیات یې کولو تر اوسه پورې دې د بېچارهګۍ نه خپل عملیات پرېښی او پلار یې مطلب د زړه په ناروغۍ اخته و هغه وفات شو دا یتیمه وه نن صحت خیریه بنسټ وکولی شو د ملګرو په ملاتړ د هغې عملیات دپاره چمتووالی وکړو د صحت خیریه بنسټ نه ډېره مننه کوو چې د بېوزله هېوادوالو لپاره هلې ځلې کې د نورو خلکو مرستې راټولوي الله دې وکړي چې نور هم دوی خپل خدمتونه ډېر کړي ځکه افغانستان کې جنګ جګړې د بېوزله خلک ډېر زیات دي دوایي ته ضرورت لري نو چې صحت خیریه بنسټ غوندې خدای نور بنسټونه پیدا کړي نو غریبو لاسنیوی به وکړي موږ ډېر خوشحاله یو ډېره مننه خوشحاله اوسئ دغه ناروغ ته موږ چې د ټرانسپټیمي اجرا کړله یعنې د ستوني د ګلو عملیات هم ورته وکړو دا په تقریبا په افغانانو کې ډېر زیات دي ځکه دې سببونه ډېر زیات دي بالخصوص خفګانونه دا شوي نه که نه یتیمانو کونډو دا خلکو کې دا ډېر زیات پیدا کېږي صحیح ډاکټر صاحب محترم ستاسو څه احساس دی دغه خورکۍ چې وه د 2 کالو ووایي وړه ماشومه وه چې د ګلیو تکلیف یې درلوده تر اوسه پورې د بېوزلۍ له وجې نه دی د دې علاج نه و کړی صحت خیریه بنسټ وکولی شو د ملګرو په مرسته تاسو غوندې به احساسو ډاکټر ته معرفي کړه چې تر څو تاسو د دې عملیات وکړئ څه احساس لرئ لله هم زه په خپلو ټولو افغانانو باندې ویاړم بیا د صحت خیریه بنسټ ملګرو باندې ویاړم مورې مبارک شه
خیر اوسي خدای هم کامیاب لري هغه- پروردګار دې خوشحال لري خدای دې کامیاب لري خدای دې دا دنیا هم ښایسته کړي هغه دنیا دې هم خدای ښایسته امين کړي پیسې خو دې مکملې واخیستې او ښه خورئ ډېره خوشحاله یم زه الله دې تل خوشحاله لره تاسو دې هم خدای خوشحال لري ستاسو موږ سره مرسته وکړه زموږ مشکل هم حل کړه خدای دې تاسو امين نه مورې. خراب کړي موږ تاسو وسیله خدای یو نه مورې. بدرنګه کړي. موږ وسیله یو بس هر څه هغه الله تعالی کوي زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی